افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان د لوی او بخونکي څښتن طلب سپېڅلي نامه راځو درس باندې شروع کوو. د نن ورځې درس ملکي ضمایر دي. پوزیسیو پرونومن ملکي ضمایر. دوستان اول باید په دې وپوهیږو چې ملکي ضمایر څه ته وایي. ملکي ضمیرونه هغو ضمیرونو ته وایي چې د ملکیت ښایي، لکه زما، ستا، د هغه، د هغې، همداسې نور. دا ملکي ضمایر دی چې د یو څه شي ملکیت یو چا ته څنګه کوي، خاص کوي. راځو اوس یې ووایو. Possessive pronomen ملکي ضمایر. Personal pronomen لومړی راځو شخصي ضمایر وایو، بیا ملکي ضمایر وایو او بیا په جملو کې استفاده کوو. Personal pronomen شخصي ضمایر: ich زه، du ته، er هغه نر، sie هغه ښځه، es هغه بېجانه بې روحه، wir موږ، ihr تاسې، sie هغوی، sie تاسو مفرد. اوس راځو ملکي ضمایر وایو. د ich لپاره mein زما، dein ستا، sein د هغه نر، er د هغې ښځې، sein د هغه بېجانه، unser زموږ، euer د تاسې، ihr د هغوی، دا غټ ایر دا بیا د تاسو. دوستانو شاید تاسو په ذهن کې دا راغلی وي چې دلته دا ای ولې ورسره لیکلې ده. دا ای مې ځکه ورسره لیکلې دوستانو، دا په هغه وخت کې استفاده کېږي چې کله ارتیکل یا کله د موږ او تاسو نوم څه وي مؤنث وي، ارتیکل مؤنث وي، بیا څه ورسره راځي، ای ورسره راځي. او که چیرې د جمع حالت وي هم ای ورسره راځي. اوس په جملو کې استفاده کوو، بیا ورباندې پوهیږو. Die Sätze جملې: Das ist mein Bruder دا زما ورور ده. دلته له mein سره ای نه ده اضافه شوی ځکه چې دا د برودر ارتیکل څه ده، دیر ده او همدارنګه دا څنګه ده، مفرد ده. Das ist dein Apfel دا ستا مڼه ده. دلته هم نه ده او سره ای اضافه شوی، هغه ځکه چې دا د مڼې ارتیکل څه ده، دیر ده او همدارنګه مڼه څه ده، مفرد ده. Das ist dein Apfel دا ستا مڼه ده. Seine Mutter heißt فاطمه د هغه مور فاطمه نومیږي. دلته له ساین سره ځکه ای اضافه شوې ده چې د موتر د مور ارتیکل څه ده، دی ده او دی څه ده، مؤنث ده. دغه د موتر نوم چې ده دا مؤنث ده، ارتیکل دی ده، نو ځکه ورسره ای اضافه شوې ده. Seine Mutter heißt فاطمه د هغه مور فاطمه نومیږي. Ihr Bruder ist Ahmed د هغې ورور احمد نومیږي. Seine Schwester heißt خدیجه. دلته دوستانو دغه ساینې ځکه استفاده شوی، موږ تاسو دلته ویلي وو چې له اس بېجانه یا بې روحه سره استفاده کېږي. خو بعضې نومونه دي چې هغه لکه د مثال په ډول باندې جلکۍ ته دس مدخن وایي، نو د دس لپاره هغه څه ده، شخصي ضمیر څه ده، اس ده. نو د اس چې کله سو دلته په دغه جمله کې هدف او مقصد seine Schwester heißt خدیجه د هغې خور څه نومیږي، خدیجه نومیږي. دلته له ساینې څخه هدف هغه جلکۍ ده، یعنې د هغې جلکۍ خور څه نومیږي، خدیجه نومیږي. او دلته هم ځکه ایو سره اضافه شوې ده، د شوستر څه ده، دا مؤنث ده. Unser Vater arbeitet nicht زموږ پلار کار نه کوي. Ist Ali euer Bruder دا سوال ده، آیا علي ستاسو د تاسې ورور ده؟ Ist Ali euer Bruder آیا علي د تاسې ورور ده؟ Ihre Mutter ist Lehrerin د هغوی مور څه ده، معلمه ده. دلته دا ایر څه ده، دا دوستانو
هغوی معنا ورکوي او دا ای ځکه ورسره راغلی ده چې دا موتر چې ده دا مؤنث ده نو د هغوی مور چې ده معنا ده چې د هغوی مور معلمه ده. Was ist ihr Bruder von Beruf ستا د ورور یا د تاسو د ورور وظیفه څه ده. دا دوستانو ملکي ضمایر کوشش وکړئ په صحیح معنا باندې زده کړئ او په یاد دا در سره ولرئ چې دا ای په هغه وخت کې اضافه کېږي ورسره چې کله مؤنث وي او یا جمع وي. دا د نن ورځې درس تر بیا بل درسه د الله په امان.